تعجب کې چې عائشه رضی الله تعالی عنها څنګه د هغه دفاع کوي. نو د مصطح مور ورته وویل ای خوري ته نه خبره چې هغه ستا په باره کې څه وایي؟ دی ویل یا څه وایي؟ نو د مصطح مور هغه د افک د خلقو په خبرو خبره کړه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په هیڅ نه خبره او مصطح ټول بیان ورته وکړي چې د مسلمانانو په مابین کې څه پیښه ده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي په هیڅ نه خبره، مریضه او بے خبره و. نو وایي والله د ډیره غم څخه د هغه خپل ضرورت لپاره نه تلای سوای او نو لاړم، بیرته کور ته راغلم او دونه می وژړل چې د ډیر ژړا په خاطر قریبه و چې سینه می وچوي. ورونو اسلام د دشمنانو و د سیسو او بے ځای تبلیغاتو ته متوجه سي. د هغه وخت څخه تر اوسه پورې قسم قسم پروپاګاندا کوي، حتی چې زموږ مسلمانانو مور ام المؤمنین حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها په دغه درد او غم مبتلا او اخته کړه. دا هم د اسلام د دشمنانو یو دسیسه و. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي پر هغه خپل مریضی می یو بل مرض هم زیات. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی نو ما ورته ویل اجازه راکوي چې دا مریضی د پلار په کور کې تیر کم. اصلا زما مقصد دا و چې زه د هغو څخه دغه خبر په باره کې معلومات وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور څخه د خپل پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته ولاړم او هلته مې د خپل مور څخه پوښتنه وکړه چې ای مورې دغه خلق څه وایي؟ مور مې راته وویل لورې دا موضوع پر ځان سپکه که په والله داسې ښځه نسته چې هغه دې پر خپل خاوند ګرانه وي او بونې دې هم ولري چې پر هغې دې خبرې ونسي. دا یې د مور د طرفه تسلا وه. اوس نو په دغه وخت کې خبر نور هم نشریږي او خلق خبرې کوي. د الله جل جلاله د طرفه هم وحی نه نازلېږي، وحی هم قطع دی. په دغه ټوله موده کې جبرئیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه راغلی. په دې کې هم الهي حکمت و مسلمانانو ته عبرت او لارښوونه و چې دغه خبرې باید ونه کړي. یو پر بل یې باید د شو ګمان وي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حال ولیدي چې خبر نور هم نشریږي، خلق دا موضوع نه هېروي بلکې پر دغه خبرو نور هم جرأت کوي او د خلقو خبرې هم نسی ردولای، ځکه کوم ښکارا دلیل نه لري او وحی هم نه ورته راځي. نو نه پوهېدي چې دغه موضوع په مقابل کې باید څه وکړي. یو ورځ خلق سره راټول کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختی، په خطبه ویلو شروع وکړه. د خبرو په جمله کې دا هم وویل څه سبب دی چې ځینې خلق ما په خپل کورنۍ کې آزاروي او قسم په الله چې ما په دوی کې یعنی په خپل اهل کې بل خیره بل څه نه دی لیدلی. او دا خبره هم په یو سړي پورې تړي چې هغه زما د اصحابو څخه دی. په والله ما د هغه څخه بل خیره او شو اخلاق بل شي نه دی لیدلی او هیڅ وخت زما د کورو څخه یو کور ته نه دی ننوتلی مګر زما سره، یعنی بل ما یوازې دی هیڅ وخت زما کور ته نه دی ورغلی او دا امکان نه لري چې زما په حضور دی داسې شي پیښ شي. دلته نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ چې د اوس د قبیله مشر او رئیس وو ولاړ او دا خو هم درته معلومه ده چې د افک د مسلې مؤسس او جوړونکی عبد الله ابن ابي منافق وو او هغه د خزرج د قبیله وو او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ د اوس د قبیله دی. کوم وخت چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ وفات او شهید شو نو اسید رضی الله تعالی عنہ د اوس د قبیله مشر وټاکل شو. نو اسید رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو او ویل یا رسول الله دغه سړی چې تا آزاروي کله اوس د قبیله څخه وي موږ یې چاره ورکوو او کچیر زموږ د ورونو د خزرج څخه وي ته امر راته وکړه. قسم په الله دغه سړی د دې لایق دی چې غاړه په توره ووهل سي، یعنی هغه څوک چې ستا په شراب کې خبرې کوي هغه باید ووژل سي. د خبرو په مقابل کې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې د خزرج د قبیله رئیس وو ولاړ ویل والله ته درواغ وایه، هیڅ وخت یې غاړه نه پرې کیږي
په والله تا دغه خبره نه کول مګر ته پوهېږې چې دا نفر د خزرج څخه دی. ځکه ټولو خلقو ته دا معلومه وه چې دغه خبرې تر شا عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ولاړ دی. نو ویل کچیر دغه نفر ستا د قوم یعنی اوس څخه وای بیا دې دغه خبره نه کول. دوهم وار بیا اسید رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ په جواب کې وویل قسم په الله ته درواغ وای، ته منافق او د منافقانو دفاع کوي. اوس په خپل د صحابه کرامو په مابین کې فتنه جوړیږي. دا هغه د انصارو مشران ورونو شبه توجه سي دغه فتنه د دوی و مابین ته څنګه راغله او چا راوړه. د عبد الله منافق د تبلیغاتو تاثیر تر کومه ځای ورسېدی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال او دغه فتنه ولیده صحابه کرام په بیرته تلو امر کړ او دوی صلی الله علیه وسلم د منبر څخه راکښته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې مشوره ورسره وکړي او دا خبره پای ته ورسیږي. خو هغه نور هم خبره په زیاته او توده سوه او قریبه ده چې د مسلمانانو په مابین کې شر پیښ شي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کوي چې څه باید وکړي. نو یې ودا علیه الصلاة والسلام ته هغه نږدې نفر را وغوښتل چې د اهل بیت څخه و. یو یې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ را وغوښتي ځکه زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی په درجه کې و. یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی سوی او تربیه سوی و او بل یې تر اسلام د مخه دغه زید په زویوالي نیولې و. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور سړی و او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ګران و او پورا باور یې په درلودي. او بل یې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ را وغوښتي. دوی دوی سره یو ځای کړ او ول تاسو په دغه موضوع کې څه فکر کوئ؟ دا څنګه حالات پیښ دي؟ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ ډیره واضحه او مستقیمه خبره وکړه. ویل یا رسول الله تا ته خپل اهل شدر معلوم دي او موږ هم ستا اهل پیژنو. د هغو په باره کې بیل شوالی بل هیڅ شی موږ نه دی لیدلی. دا خبرې ټوله درواغ دي او پر درواغو غوږ مه نیسه. اسامه رضی الله تعالی عنہ ټوله داسې خبرې وکړې چې مقصد یې دا و یا رسول الله ته په دې خبرو هیڅ مخه پکېږه او مه غوږ پر نیسه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله ښځې ډېرې دي، یعنی که دلته تا ته کوم مشکل پیښ وي تا ته د دې سره ژوند کول ضروري او لازمي نه دي مګر د انصاف په خاطر د هغه خادمه او منځ څخه معلومات او پوښتنه وکړه کم چې د حضرت عایشه رضی الله عنها سره ژوند کوي. ځکه خادمه همیشه د هغې سره په تماس کې وي. که کوم شی وي هغه باید په خبره وي. نو د هغې څخه پوښتنه وکړه هغه به حال درته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خادمه چې بریره نومېده را وغوښته او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ځینې وکړې. هغې ویل والله بیل شوالی می بل شی نه دی لیدلی، قسم په الله چې هیڅ وخت می بدینه د پکښ لیدلې. بیا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ور ولاړ سو او د بریره په وهلو شروع وکړه او ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رښتیا ووایه. هغه وایي په والله ما هیڅ وخت بدینه دلدله مګر یو ورځ ما اوړه خشته کړه او بیا می د باندې یو کار درلودی. ما غوښته چې د باندې ولاړ سم. نو می ودی رضی الله تعالی عنها ته وویل پر دغه اوړو پام کوه او فکر کوه. زه ولاړم. د هغه اوړه هیر کړی و او پسنه راغله هغه اوړه یې وخوړل. په ټول عمر می د عایشه څخه دغه یو خطا لیدلې ده. بیل دغه څخه په والله ما هیڅ بدی او شر نه دی پکښ لیدلی. دلته نو نسبت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره پای ته ورسېده. د هغه علیه الصلاة والسلام په نیز قصه واضحه او روښانه شوه. مګر خلق ډیر خبرې کوي او دا خبرې پر سړي تاثیر کوي او په خپه کېږي. خو دغه حالت بیا هم دوام درلودی. څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغلی او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته د تقوا، دیانت او توبه خبري وکړه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وايي زه په تعجب کې شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم
پر ما شک لري او رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مې خپل مور او پلار ته وکتل ورونو دا هغه اشده سخته او مشکله مسأله او فتنه ده چې پر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیر شوی ده ځکه تعارض پر شرف سپکه مسأله نه ده نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او خپل پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته او خپل مور ته وکتل اول آیا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نور کوي جواب یې ووایست وای توبه وکړه هغه ویل والله موږ نه پوهیږو چې څه ووایو حتی مور او پلار یې د خلقو د هغه ډیرو خبرو په سبب اوس چپ پاتې شو ویل نه پوهیږو چې څه ووایو کوم وخت چې حضرت عائشه دا حال ولیدي چې هیڅوک نسته چې د دې تصدیق او دفاع وکړي او دا هم ډیره موده په بې خبرۍ کې و نه چا پوښتنه ځینې وکړه نه چا حال ورته ووایه دفعتا او ناببره په دغه موقف گرفتار شو نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل په والله زه پوهیږم چې تاسو دغه خبرې تر داسې اندازې پورې اورېدلې دي چې تاسو په زړه کې قرار نیولې دي او تاسو د هغو خبرو تصدیق کوئ نو که زه تاسو ته ووایم چې زه بریم او الله شاهد دی چې زه بریم تاسو زما دغه خبره نه منئ او کما په یو شي سره اقرار وکئ او الله شاهد دی چې زه د هغه څخه بریم بیا یې تاسو منئ یعنی که زه ووایم چې هو توبه مې ده نو دغه زما توبه درواغ ده ځکه الله جل جلاله خبر دی چې زه بریم او که زه انکار وکم تاسو یې نه منئ چې تاسو هم پر ما شکمن سي نو به څوک زما خبره ومني په والله زه د ځان او تاسو د پاره بل مثال نظم پیدا کولای به له قوله څخه جابر رضی الله تعالی عنها کوشش کاوه چې د یعقوب علی السلام نوم ور پیاد کړي خو د ډېری پریشانی او هغه درد او غم څخه چې وجه ته ور پیژو د یعقوب علی السلام نوم یې هیر سو نو ویل زه د خپل ځان او تاسو د پاره بل مثال نظم پیدا کولای به له قوله څخه د ابي يوسف د یعقوب علی السلام نوم یې نسور پیاد نو یې ابو یوسف وای چې هغه ویل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني نو زما کار صبر جمیل دی چې وخلق ته هیڅ شکایت ونکم محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالى پراتونکې کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين